انګلند او ویلز کې د کرکټ نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ چې له خپلې مخکینۍ اتلولۍ دفاع کوله، برسټل لوبغاړي کې لوبه استرالیا په 7 ویکټو وګټله. افغانستان پچه وګټله او لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه. استرالیا په 207 منډو د ټول افغاني لوبډلې له میدانه بهر کولو وروسته پر ځان له بشپړ باور سره لوبه پیل کړه او په 34.5 اوور کې د 3 ویکټو په زیان سره هدف بشپړ کړ. ډیوډ وارنر له 9 اتیا منډو سره ناسوځېدلی پاتې او د لوبې غوره لوبغاړی وبلل شو. د افغانستان ټولو لوبډلو په 39 اوور کې په 207 منډو وسوځېده. نجیب زدران 51 منډې وکړې. د استرالیا لپاره فینچ او وارنر لوبه پیل کړه. دواړو د 96 منډو ملګرتیا وکړه. فینچ 65 منډې وکړې او د ګلبدین په توپ آوټ شو. عثمان خواجه په 15 منډو د راشد خان په توپ آوټ شو. افغان لوبډلې د لوبې پیل کې د دواړو اوپنرانو محمد شهزاد او حضرت الله زازي ویکټې له لاسه ورکړې. رحمت شاه 43 او حشمت الله شاهدي د 34 توپونو له لوبولو وروسته 18 منډې وکړې او وسوځېدل. یو مهال افغانستان په 78 منډو خپلې 15 ویکټې بایللې وې، خو وروسته نجیب زدران او کپتان ګلبدین ایب پر ویکټه ودرېدل او ښه ملګرتیا یې وکړه، خو له بده مرغه دواړو په یو اوور کې خپلې ویکټې له لاسه ورکړې. نجیب زدران 51 او ګلبدین 21 منډې وکړې. په پای کې راشد خان هم یوازې په 11 توپونو 27 منډې وکړې او د افغانستان منډې تر 200 واړولې. د استرالیا په بالرانو کې پاول ښه وځلېد او 3 ویکټې یې واخیستې. نوموړي ګلبدین ایب او نجیب زدران په یو اوور کې وسوځول او د دوی مهمه ملګرتیا یې ماته کړه. زیمپا هم 3 ویکټې واخیستې. میچل سټارک تیز توپ اچونه وکړه او په لومړي اوور کې شهزاد په 0 وسوځاوه. دا په روانو سیالیو کې د افغانستان لومړنۍ لوبه ده. استرالیا له دې مخکې دواړه تمریناتي لوبې ګټلې دي، خو له دې مخکې تمریناتي لوبو کې له پاکستانه لوبې په لوی توپیر وګټله او انګلند ته یې بیا تمریناتي لوبه په پام وړ توپیر سره بایلوده. د لوبډلمشر ګلبدین ایب ترڅنګ محمد شهزاد، حضرت الله زازی، رحمت شاه، حشمت الله شاهدي، محمد نبي، راشد خان، دولت زدران، مجیب رحمان، حمید حسن او نجیب الله زدران د افغانستان لوبډلې برخه دي. ایرون فینچ، ډیوډ وارنر، عثمان خواجه، سټیون سمیت، ګلین ماکسویل، مارکیوس ایلیکس کیری، ناتان کوټلر، پاټ کیومنز، مایچل سټارک او ایډم زیمپا د استرالیا لوبډلې غړي دي. افغان لوبډلمشر ګلبدین ایب د پچې له ګټلو وروسته وویل: دا ډېر ښه ښکاري، هوار پیچ دی. موږ 3 سپینران لرو او د دوی لپاره به پر سکور بورډ یو مناسب سکور غواړو. مورال مو لوړ دی او هیله من یو چې ښه پیل وکړو. افغانستان په دې سیالیو کې ټول ټال 9 لوبې کوي. د برسټل پچ په اړه ویل کېږي چې له سپین بالرانو سره مرسته کوي. تمه کېږي چې د افغانستان له خوا به راشد خان، محمد نبي او مجیب زدران ښایي پر دغه پچ ښه وځلیږي. برسټل کې